بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې روغ او جوړ د صحت جامع مو پرتان وي. ذبیح الله زاهد یم د تیر په سر بیا غواړم د ولسم ټولګي له بیولوژي څخه درته په زړه پورې موضوع تشریح کړم. په تیر درس کې موږ او تاسو د بایومونو له لړۍ څخه کوم بایومونه ولوستل. آفرین، ډېر ښه. لومړی چې هغه واښه لرونکي سیمې وي، د دغو بایوم چې دی د اکثریت سیمه یا د مځکې سطح د چیز په واسطه پوښل شوی، د کوچنیو نباتاتو یا واښو په واسطه باندې پوښل شوی ده. ډېر ښه. د کلني اورښت منځنۍ درجه 60 انچه وي او د خاوره د حبوبات لپاره حاصلخیزه ده. سور ژمی او توپ دوړی لري. وروسته د هغې څخه موږ تاسو دښته یا بیابان ولوستو چې د نړۍ یا هغه سیمه چې وچه او خواره نباتات ولري د دښتې په نامه سره یادېږي. د تودوخې درجه یې له 10 څخه تر 50 سانتیګریډه پورې وه. د ورځې لخوا تودوخه ډیره وي. هغه حیوانات چې په دښته کې ژوند کوي د ورځې لخوا په سوریو کې پټ وي. تاسو په تیر درسو کې هغه ولوستل. د هغه څخه وروسته موږ تاسو چاپارال وسو چې د کلني اورښت اندازه پکې له 10 څخه تر 50 سانتي متر پورې وي او د تودوخې درجه په اوړي کې 10 او په ژمي کې له 10 څخه تر 12 پورې راټیټېږي. حیوانات چې هوسۍ او وزه او د سخیدونکو او زاهیتانو مختلفه نوعې کې ژوند کړلو. له هغې څخه وروسته پاڼې غورځوونکي معتدل ځنګلونه وو چې دغه بایوم چې دی په ټولو کې زیات اورښت لري. له 15 څخه تر 2.5 سانتي متره پورې د کلني اورښت منځنۍ اندازه ده. همدارنګه د سانتیګریډ درجه په اوړي کې 23 او په ژمي کې 6 ده. د امریکا ختیځې سیمې پوښلې وي. معتدل واښه لرونکي سیمې چې وي معتدل اقلیم، وچ ژمی او نمناک اوړی درلودو. د اکثریت بارانونه چې موسمي وو. د تودوخې درجه چې وه هغه په ژمي کې په منفي 10 ته ښکته کېده او په اوړي کې 10 وه. نن راځو معتدل همیشه شنه ځنګلونه لولو. په انځور کې تاسو وینئ دا انځور چې د سکرین په مخ کاریږي دا د معتدل شنه ځنګلونو یو انځور دی چې په نړۍ کې په زیاته برخه کې او زموږ تاسو په هیواد کې هم شتون لري. معتدل شنه ځنګلونه چې د لویدیځ امریکا او جنوب لویدیځ او جنوب ختیځ امریکا یې پوښلې ده او زموږ تاسو د هیواد پکتیا او کونړونو کې هم شتون لري. دا بایوم د وچې هوا او مختلفو خاورو له امله همیشه شنه نباتات لري یا د شنو ځنګلونو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي. زموږ د هیواد د نورستان، کونړونو او پکتیا سیمې دا ځنګلونه لري. همدارنګه د امریکا په جنوب ختیځ او لویدیځ کې هم دا ځنګلونه شتون لري. له دې څخه وروسته چې کوم بل درس شروع کیږو دا د اوبو بایوم دی. موږ تاسو چې په لومړي سر کې بایوم په دوه برخو ویشلی وو. له هغو څخه د وچې بایوم ختم شو. وروسته نننی درس چې دی هغه د اوبو بایوم دی. یعنې اوس د اوبو بایوم شروع کیږو. په ننني درس کې یوازې یو د وچې بایوم پاتې وو. اوس راځو د اوبو بایوم ته. د اوبو بایومونه هم په دوه برخو، یعنې د اوبو بایوم په څو برخو ویشل شوی دی؟ په دوه باندې. د اوبو بایوم په دوه بایومونو باندې چې یو د سمندرونو یا تروشو اوبو، د اوبو بایوم یا اکواتیک بایوم. اکوا اصلا څه ته ویل کیږي؟ اکوا چې دی په لاتین کې اوبو ته وایي. د اوبو بایوم چې دی په خپل وار بیا په څو برخو باندې ویشل شوی؟ په دوه برخو. یو د سمندري بایوم دی یا د سمندري اوبو بایوم دی چې دوی کې معمولا څل وي. دوی ته د تروو اوبو بایوم هم وایي. د تروو اوبو او بل چې دی د تازه اوبو یا خوږو اوبو بایوم دی. د اوبو بایوم یا اکواتیک بایوم چې دی هغه په خپل وار بیا په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو یې د سمندري یعنې تروو اوبو او بل یې چې دی د تازه یا خواږه اوبو بایوم دی. راځو سمندري بایوم ته. سمندري بایوم چې دی د ځمکې څومره برخې نیولې؟ اصلا اوبو ته که وګورو موږ تاسو په دوه باندې تر پخوا د جغرافیې څخه پوه شوي یو. د جغرافیې په لوست کې موږ تاسو د لوستي، د جغرافیې په مضمون کې مو د لوستي چې د ځمکې د سطحې 3/4 برخه څه شي نیولې؟ دا اوبو نیولې.
څومره چې د سمندر ژوروالی ډیریږي په همغه اندازه باندې د تودوخې درجه کمیږي ځکه چې څومره چې د ژوروالي په طرف باندې ځو هغلته د لمر وړانګې د مځکې د اوبو ژوروالي ته نه ځي نو په دې اساس باندې څه کېږي اوبه یخیږي د مثال په ډول هغه سمندرونه چې د استوا په برخه کې دي د هغو اوبه ګرمې نسبت هغو سیمو ته چې په قطبینو کې دي همدارنګه هغه حیوانات چې په د استوا په برخه کې ژوند کوي هغه د ګرمو اوبو سره توافق کړی او هغه چې په قطبینو کې ژوند کوي یا د قطبینو په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د یخ اوبو سره توافق کړی دی سمندرونه د دریو ټولنو څخه تشکیل شوي یا درې ټولنې تشکیلوي سمندرونه څو درې ټولنې تشکیلوي چې لومړی یې د لږ ژورې سمندري اوبه دي اول یې لږ ژورې سمندري اوبه دي د لږ ژورو سمندري اوبه چې دی هغه د ساحل نظره کوچنی وي یعنی که چیرې دغه ساحل مځکې پراختیا ته وګورو د لږ ژورو سمندري اوبه چې دی دغه کمې دي یعنی کمه ساحل ده خو بیا هم د سمندر د نورو برخو په پرتله باندې زیات شمزۍ نه لرونکي حیوانات کې ژوند کا یعنی د لږ ژورې سمندري اوبو کې چې دي شمزۍ نه لرونکي حیوانات د نورو سمندري نورو برخو پرتله باندې زیات کې ژوسیږي او یا زیات کې ژوند کوي له دې کبله نوموړې سیمې د بې شمزۍ یا شمزۍ نه لرونکو حیواناتو د اوسېدلو د شمېر یا د شمېر په شمېرلو کې راځي یعنی د هغو د اوسېدلو د ځای په شمېرنه کې راځي چې هغلته زیات شمېر شمزۍ نه لرونکي حیوانات ژوند کولی شي دویم چې دي هغه سمندري سطحي اوبه دي سمندري سطحي اوبه چې په دوی کې لکه پلانکتونونه خو پیژنئ کوچني مایکروسکوپي اجسام دي چې په آزاد ډول باندې په خوږو یعنی تازه او سمندري اوبو کې لامبو وهي مختلفې ټولنې د پلانکتونونو څخه جوړې شوي دي یعنی که چیرې سمندري سطحي اوبو ته وګورو پلانکتونونو پکې مختلفې ټولنې جوړې کړي پلانکتون خو مې درته وښودو چې کوچني مایکروسکوپي اجسام دي چې په آزاد ډول باندې په سمندري خو یعنې ترشو او خوږو اوبو کې لامبو وهي زیات شمېر شمزۍ لرونکي حیوانات لکه کبان او یو شمېر بې شمزیو حیوانات لکه څه شی بې شمزیو حیوانات هم په تېر درس کې ویلي وو آفرین ډېر ښه د لکه شرمپ او چنګاښ او دهشان دب کې ژوند کا پلانکتونونه د دغو بې شمزیو حیواناتو لپاره یا د شمزۍ لرونکو حیواناتو لپاره د تغذیه منابع دي یعنی دغه څخه تغذیه کوي او دریم ډول چې دی هغه ژورې یا د سمندر ژورې برخې دي موږ تاسو په تیر درس کې ولوستل څومره چې د سمندر په طرف یا د سمندر له سطح څخه یا د اوبو له سطح څخه د سمندر د ژوروالي په طرف باندې څو په هغومره اندازه باندې اوبه یخیږي یعنی د یخېدو درجه څنګه کې ډیریږي ځکه د سمندر په ژورو برخو ته د لمر وړانګې نه ځي د لمر د وړانګ په نه تګ سره د محیط سره کم کېږي تیاره کېږي په دې محیط کې چې کوم حیوانات ژوند کوي دوی د تیارې او د غذا د نشتون سره توافق کړی یعنی په دغه محیط کې چې هغلته زیات ژوروالی دی او تیاره ده په دوی کې چې کوم حیوانات اوسي دلته غذا او تیاره ده محیط تیاره دی په دې کې چې کوم حیوانات اوسي دغه سره د تیارې او د غذا د نشتون سره توافق کړی د هغه موادو څخه د تغذیه کوي چې د ځمکې له سطح څخه یا د اوبو له سطح څخه هغلته ورکوزیږي لکه پلانکتونونه هغلته د ورځي د هغو څخه هغه حیوانات چې په تیاره محیط کې ژوند کوي هغه تغذیه کوي دویم ډول د تازه اوبو بایم دی د تازه اوبو په بایم کې تاسو پوهیږئ کوم شان کوم اوبه شامل دي آفرین ډېر ښه کومې آفرین لکه سیندونه دي ویالې دي نهرونه دي ډنډونه دي چینې دي دا څه دي دا د تازه اوبو د بایوم مختلفې ساحې دي که نه لکه چینې سیندونه آفرین ډنډونه چې اوبه ورڅخه تغلیه کېږي
دې څخه تشکیل شوی دی د اوبو د تازه اوبو بایم. د ساحې له پلوه ډیر محدود دی، ځکه محدود دی چې د ځمکې د مخ 1.3% څه شي نیولې جهیلونو او 3% برخه یې سیندونو او چینو نیولې. زیاتره ژوندي موجودات لکه نباتات، مفصلیه حیوانات، پاسته بدني، شمزۍ لرونکي او مایکروسکوپي ژوندي موجودات پکې ژوند کوي. که وګورو په تازه اوبو کې ډېر ژوندي موجودات څنګه دي ژوند کولی شي. دغه د تازه اوبو بایم چې دی د 3 زونونو یا 3 ساحو لرونکی دی. د تازه اوبو بایم د 2 ساحو لرونکی دی. د سمندري اوبو پر څیر دی هم د 3 ساحو لرونکی دی. چې لومړی ساحه یې اوله ساحه چې دغه ساحلي سیمه، ساحلي سیمه یا لیتورال زون دی. ساحلي سیمه یا لیتورال زون دا چې د سمندر غاړې یعنی ساحل ته نږدې لږ ژوره سیمه ده. د سمندر د څنګ څخه لږ یا نږدې لږ یا ژور یا لږ کم که ژوره سیمه څه په نام یادیږي؟ د ساحلي سیمې په نام یادیږي. چې ښکاري حشرات، ذوحیاتین او کوچني کبان یا کوچني موجودات کې ژوند کولی شي. په ساحلي سیمه کې ښکاري حیوانات، ذوحیاتین او کبان ژوند کا. دویمه چې ده هغه څه شی ده؟ لیمنیتیک زون دی. لیمنیتیک زون هغه سیمه چې د ساحلي سیمو څخه لرې خو د اوبو سطحې ته نږدې وي. د څه په نامه یادیږي؟ د دغو لیمنیتیک زون د سیمې یا ساحې په نامه سره یادیږي. د لامبو وهونکو الجانو، کبانو او پلانکتونونو د اوسېدو سیمه ده. یعنی په لیمنیتیک زون کې چې دی هغه هلته لامبو وهونکي الجان، کبان او پلانکتونونه ژوند کا. او دریم یې چې دی هغه په دریم برخه کې څه دی؟ ژور زون دی. د انګلیسي نوم یې لږ غټ دی، دلته به ځای ډېر ورته پرېږدم. ژور زون یا پروفاونډډ زون. پروفاونډډ زون د اوبو زیاته ژوره سیمه ده چې د لمر رڼا په ښه توګه نه ورسیږي او بېشمېره بکتریا او چینجي ته ورته ژوندي موجودات پکې ژوند کوي. د دغو پریپاوند د زون چې دی د کوم حیوان لپاره د ښه د اوسېدو محیط ته آفرین؟ د بکتریا او چینجیو ته ورته ژوندیو موجوداتو د اوسېدو محیط دی چې په دوی کې زیاتره بکتریاوې او چینجیو ته ورته ژوندي موجودات ژوند کولی شي. لکه دلته په انځور کې د سکرین په مخ باندې موږ او تاسو دغه د تازه اوبو د بایوم د 3 ساحې دلته په ښه توګه لیدلی شو. تاسو ته په لومړي برخه کې ما ولوستل چې لومړی چې دی شی دی ساحلي ساحه یا لیتورال زون دی چې هغه د څه وو؟ ذوحیاتین وو که نه، لکه څنګه چې ښکاري حیوانات وو او کبان یا کوچني کبان کې ژوند کا. له هغې څخه وروسته چې وه هغه څه وه؟ لیمنیتیک زون وه چې په هغو کې د څه شي دپاره ښه ژوند کوي؟ کبان او لامبو وهونکي الجانو د شان کې ژوند کوي. او تر ټولو ژوره ساحه چې هغه ژور زون په نامه یادیږي یا پروفاوند زون دی چې هغه هلته څه دي؟ چینجیو ته ورته او بکتریاوې ژوند کولی شي. له دې څخه وروسته موږ او تاسې څه شوي یو؟ آفرین د نمجنو ځمکو بایوم یو. با طلاقونه یعنی هغه نمجنې مځکې چې د اوبو د یوې طبقې په واسطه پوښل شوي دي د نمجنې ځمکې په نامه سره یادیږي. یعنی هغه خړینې مځکې چې د اوبو یوه طبقه نرمه پرې ورغلې وي بس یې مړې اوبه پرې ورباندې ولاړې وي، دا د څه په نامه یادیږي؟ دا د نمجنو ځمکو په نامه سره یادیږي. نمجنې ځمکې د اوبو د نباتاتو په واسطه باندې یعنی هغه نباتات چې په اوبو کې ژوند کوي، په اوبو کې نباتات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو په واسطه باندې سره کم شوي شواص پوښل شوي دي. الوتونکي بشمزی او نور حیوانات، بشمزی حیوانات او نور حیوانات کې ژوند کولی شي. دغه بایوم هایدروفایت په نامه سره هم یادیږي. دو بایوم ته څه ویل کیږي؟ یعنی د نمجنو ځمکو بایوم د څه شي په نامه سره یادیږي؟ د نمجنو ځمکو بایوم د هایدروفایت په نامه په نامه سره یادیږي چې هایدروفایت څه ته ویل کیږي؟ اوبه خوښوونکو ته یا حاصلخیزه.
په نامه سره هم یادېږي. د نمجن ځمکو بایوم چې دی دا د څه په نامه سره یادېږي؟ د هایدروپایټ د بایوم په نامه سره هم یادېږي. هایدروپایټ مې ته تعریف کړ چې څه ته ویل کېږي. هایدروپایټ چې دی هغه نمجنو ځمکو ته ویل کېږي. د دې درس په خلاصېدو سره زموږ او تاسو د 11م ټولګي بیولوژي همدلته پای ته رسېږي. د 11م ټولګي د بیولوژي چې له حجرې څخه شروع شوې وه د نمجنو ځمکو په بایوم باندې ختمه شوه. مختلف موضوعات موږ او تاسو د 11م ټولګي په بیولوژي کې ولوستل. مایکروسکوپ مو تعریف کړو، مایکروسکوپ مو وپېژندل، هغې څخه د حجرې غړي جوړښت په له مخې مو حجره وپېژنده، ژوندي موجودات چې له څو ډوله حجرو څخه جوړ وو، یا د حجراتو له مخې ژوندي موجودات په څو ډولو په هغو باندې مو سر خلاص شو. ژوندي موجودات مو پایلم بندي کړل یا په پایلمونو باندې وویشل چې اته یې چې وو شمزینه لرونکي یو یې شمزۍ لرونکو له ډلې څخه وو، بیا مو هغه شمزۍ نه لرونکي هم په خپلو ټولګیو باندې وویشتل او شمزۍ لرونکي حیوانات مو هم په ټولګیو باندې وویشل. وروسته مو ایکولوژۍ ته راغلو. ایکولوژي مو ولوسته چې څه ته ویل کېږي. هغه یو علم و چې د ژوندیو موجوداتو ترمنځ او د هغې د محیط ترمنځ اړیکې تر څنډې لاندې نیسي. ایکوسیستم هغه و چې د ژوندیو موجوداتو د محیط ترمنځ متقابل عمل ته وي. له هغې څخه وروسته موږ تاسو بایوم ته راغلو. بایوم مو تعریف کړو چې د ځمکې یا د سیمې چې هغه سیمه د ځمکې هغه سیمه چې ټاکلی اقلیم ځانګړي نباتات او حیوانات ولې د بایوم په نامه سره یادېږي. بایومونه مو وویشل په دوو برخو باندې، د وچې او اوبو بایوم. د وچې بایوم په څو برخو باندې وویشل تاسو ولیدل که نه؟ استوایي باراني ځنګلونه، ساوانا چې د ځمکې هغه لویه دښته چې بوټي او نباتات لري څه په نامه یادېږي؟ ساوانا، یا زیاته برخه د ساوانا په نامه یادېږي ځمکې چې بوټي او ځنګلونه پکې راشنه وي. همدارنګه تندرا، ټایګا، له هغې څخه وروسته معتدلې واښه لرونکي سیمې، پاڼې غورځوونکي ځنګلونه، معتدل همیشه شنه ځنګلونه مو ولوستل چې زموږ تاسو په هېواد کې هم په زیات اندازه پیدا کېږي یا زیات اندازه دغه ځنګلونه لري. لکه کوم آفرین ډېر ښه، لکه پکتیا کې، نورستان، کونړونو کې دسته، په جنوب لویدیځه او امریکا کې پوښلې ده. هغې څخه وروسته راغلو د اوبو بایوم ولوستو چې د اوبو بایوم په خپل وار سره بیا په دوو برخو باندې ویشل شوی. د سمندري یعنې ترشو اوبو بایوم او د تازه یا خوږو اوبو بایوم. د تر سمندري اوبو بایوم بیا په خپل وار سره په دریو برخو باندې ویشل شوی. لږ ژورې سیمې، د ژورو د سمندرونو سطحي اوبه یا د سمندر او دریم چې و د سمندر ژورې اوبه وي. له هغې څخه وروسته موږ تاسو د خوږو اوبو بایوم ولوستو. هغه هم په خپل ځای کې په دریو برخو باندې ویشل شوی و چې څه و؟ ساحلي سیمه یا لترال زون و، او لیمنیتیک زون، ژور زون یا پروفاونډ زون و. له هغې څخه وروسته راغلو بالاخره د نمجنو د ځمکو د نمجنو ځمکو بایوم ته چې د نمجنو ځمکو بایوم چې دی د اوبو په واسطه باندې پوښل شوی دی او هغه نباتات چې په اوبو کې شنه کېږي هغه هلته کې شتون لري. دې ته هایدروفایټ هم ویل کېږي، یا چې هایدروفایټ معنا اوبه خوښوونکی یا حاصلخیز. راځو د دې درس وروستۍ برخې ته چې پوښتنې دي. پوښتنې اوله پوښتنه دا شی ده، وي ساحلي سیمه په کوم نوم سره یادېږي؟ تېرو کانکورو کې راغلی وه چې ساحلي سیمې ته کوم نوم کارول کېږي یا په کوم نوم سره یادېږي؟ لیتورال زون اول ځواب دی. دویم ځواب دی لیمنیتیک زون. دریم ځواب دی پروفاونډ زون. څلورم ځواب کې راغلی وي دا ټول غلط دي، یعنې په دوی کې ځواب نشته. دویمه پوښتنه بکتریا او یو شمېر نور چینجي ته ورته موجودات په کومو سیمو کې، یعنې په کوم زون کې د خوږو اوبو په کوم زون کې ژوند کولی شي؟ اول راغلی پروفاونډ زون، دویم لیتورال زون، دریم لیمنیتیک زون، څلورم اکواتیک زون. چې تاسو به د اکواتیک زون په کومه برخه کې دا ځواب ورته پراخه شي، د اکواتیک زون یا د اوبو د بایوم په کومه برخه کې ژوند کوي. دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس چې په دې سره د 11م ټولګي بیولوژي خلاصه شوه. تاسو ویډیوګانې تعقیب کړئ، په درسونو کې کوشش وکړئ. دا مو چې بیا په بل پروګرام کې یا په نورو ویډیوګانو کې زه په خدمت کې حاضر یم. په لوی رب مو سپارم. الله تعالی عمل او ملګری شه.